سلامونه ګرانو دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ. سبا به د افغانستان کرکټ ملي اتلان د نیوزیلینډ لوبډلې پر وړاندې یوازینۍ ټسټ لوبه ترسره کوي. افغانستان او نیوزیلینډ تر اوسه په کوم سیریز کې نه دي سره مخ شوي. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د نیوزیلینډ سره د ټسټ لوبې سیریز کوي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د نیوزیلینډ سره یوازې په څو نړیوال جامونو کې سره مخ شوې ده چې اکثره لوبې نیوزیلینډ لوبډلې ګټلې دي. خو د 2024 شلاوريز نړیوال جام کې به د افغانستان لوبډلې ډېرې زبردست بهترینې لوبې هم وکړلې چې نیوزیلینډ لوبډلې ته په شلاوریزو لوبه کې یو ستره ماته ورکړه. او بل اړخ ته که وګورو، د نیوزیلینډ لوبډله په ټسټ لوبو کې ډېره قوي او پیاوړې لوبډله لري او ډېرو غټو لوبډلو ته ماتې هم ورکړې دي. بل اړخ ته که بیا وګورو، د افغانستان کرکټ ملي لوبډله هم دغه پخوا لوبډله نه ده چې په ټسټ لوبو کې به ډېره ضعیفه لوبډله وه. خو دا ځل نوي ځوانان ورته راغلي دي. انشاءالله د نیوزیلینډ پر وړاندې به یو ښه لوبه ترسره کوي. د افغانستان او نیوزیلینډ ترمنځ یوازینۍ ټسټ لوبه سبا د افغانستان پر مهال سهار 9 بجې پیلېږي. دغه لوبه په افغانستان کې پر ملي تلویزیون باندې په ژوندۍ بڼه باندې هم خپرېږي. که تاسو هم غواړئ د کرکټ په اړه باندې تازه او مهمو معلوماتو څخه ځان خبر کړئ، زموږ پیج فالو، چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.